السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د دې انځوریزې په کتلو سره به ان شاء الله تاسو د ډیرو بې ځایه پیسو د مصرف څخه خلاص شئ. د لمریزې برېښنا په سیستم کې تر ټولو ژر خرابېدونکې او قیمتي برخه د برېښنا ذخیره یا بیټرۍ دي. که بیټرۍ په سمه توګه استعمال او خوندي نشي نو ډیر ژر په یو کال یا 2 کلونو کې کار پرېږدي. د بیټرۍ د عمر د ډیروالي لپاره د چارج کنټرولر ډیر اړین دی. کنټرولران دوه ډوله دي چې یو ته PWM ویل کېږي او بل ته MPPT. او شاید تاسو هم دا خبره اورېدلې وي، خو په دې به نه پوهیږئ چې ستاسو د سیسټم لپاره کوم ډول کنټرولر ښه دی. په دې انځوریزه کې به زه دواړه په پوره ډول درته تشریح کړم ترڅو تاسو وتوانیږئ د خپل سیسټم لپاره مناسب کنټرولر خوښ کړئ. په دې سیسټم کې یوه لمریزه هنداره PWM کنټرولر او یوه 12 وولټه بیټرۍ ده. دا هنداره 20 وولټه او 15 امپیره ده او بیټرۍ په 13 وولټه برېښنا چارجیږي. دا په دې معنی چې په دغه سیسټم کې چې PWM کنټرولر کارول شوی دی 9 امپیره برېښنا ضایع کیږي، ځکه چې PWM کنټرولر وولټ په امپیر نشي بدلولی، فقط اضافه وولټ قطع کوي او یوازې 14 وولټه تر بیټرۍ پورې رسوي. که حساب ورته وکړو د دې هندارې 15 واټه برېښنا ضایع کیږي، ځکه چې 9 وولټه په 15 امپیره کې ضربول 15 واټه کیږي. اوس نو موږ دا نسو ویلی چې زموږ هنداره 100 واټه ده. اوس په دې سیسټم کې د هندارې 15 واټه بیټرۍ ته رسیږي. که چیرې تاسو PWM کنټرولر کاروئ نو باید چې د هندارو وولټ ته پام وکړئ او باید داسې هندارې وټاکئ چې د بیټرۍ وولټ ته نږدې وي. که چیرې هندارې 15 وولټه وي او بیټرۍ 12 وولټه وي نو دا سیسټم ستاسو دپاره کار نه کوي، ځکه چې د هندارو وولټ تر دې کنټرولر ډیر لوړ دی. که چیرې مو بیټرۍ 40 وولټه وي نو 15 وولټه هندارې کار کولی شي. که چیرې تاسو PWM کنټرولر کاروئ نو باید چې د وایر مصرف هم په نظر کې ولرئ. که چیرې تاسو PWM کنټرولر کاروئ نو اړ یاست چې د هندارو وولټ د بیټرۍ د وولټ سره په مناسبه اندازه راټیټ کړئ، یعنی اړ یاست چې هندارې په پرلیل ډول سره یو ځای او وتړئ، یعنی جمع پر جمع او منفي پر منفي، ځکه چې په همدې ډول سره د هندارو وولټ پر خپل حالت پاتې کیږي او امپیر لوړیږي. کله چې د هندارو امپیر لوړ سي نو بیا په داس حالت کې تاسو اړ یاست چې ډبل وایر وکاروئ، ځکه چې په نری لین کې بیا هم د هندارو واټ ضایع کیږي او په دې ډول بیا هم ستاسو سیسټم یو څه ګران تمامیږي. په ځینو سیسټمونو کې که چیرې تاسو MPPT کنټرولر وپلورئ چې دا یې هغه ښه کیفیت والا او په قیمت لوړ کنټرولر دی نو بیا هم تاسو ته تر هغه ارزانه کنټرولر ګټور او اقتصادي تمامیږي. بل اړخ ته MPPT کنټرولر د هندارو برق نه ضایع کوي بلکې اضافه وولټ په خپل ځان کې په امپیر بدلوي. مثلا په دې سیسټم کې تاسو ته ښکاري چې بیټرۍ د تیر سیسټم په څیر په 14 وولټه بیټرۍ چارجیږي، خو امپیر یې تر لومړني سیسټم لوړ او 9.5 ته جګ شوی دی. اوس که چیرې هغه برېښنا ته حساب وکړو چې په بیټرۍ کې جمع کیږي نو هغومره ده لکه د هنداره څخه چې راوځي، ځکه چې MPPT کنټرولر اضافي وولټ په امپیر اړوي. اوس که چیرې موږ د بیټرۍ وولټ زیات کړو څه به وسي؟ مثلا که چیرې 2.5 هندارې په سیریز ډول یوې ذخیرې ته وتړو، په سیریز ډول تړل یعنی د یوې هندارې جمع او د بلې منفي سره یو ځای کول چې هر هنداره 15 وولټه او 10 امپیره کیږي او په کنټرولر کې 90 وولټه او 10 امپیره کیږي. دواړه هندارې 200 واټه کیږي. که چیرې موږ په دغه هندارو 12 وولټه ذخیره چارجوو نو موږ اړ یو چې 80 امپیره کنټرولر ورته واخلو، خو که چیرې 48 ذخیره په چارجوو نو بیا 15 امپیره چارجر هم کفایت کوي. د بیټرۍ د وولټ په زیاتولو سره ارزانه کنټرولر هم کار کوي. که چیرې ستاسو سیسټم کوچنی وي نو تاسو کولی شئ چې د PWM کنټرولر څخه کار واخلئ او په هغه سیسټمونو کې هم تاسو دغه ډول کنټرولر کارولی شئ په کومو سیسټمونو کې چې هندارې ډیرې وي او د برق ضایع کومه ستونزه نه پیښوي. که چیرې ستاسو هندارې تر 200 واټه لږ وي نو بیا هم PWM کنټرولر مناسب انتخاب دی. که چیرې ستاسو سیسټم تر 200 واټه لوړ وي او تاسو نه غواړئ چې د هندارو برېښنا دې ضایع سي او بودیجه هم ورته لرئ نو باید چې MPPT کنټرولر وپلورئ. که څه هم MPPT کنټرولر تر PWM کنټرولر په بیه ګران دی خو بیا هم په ارزي. په یاد ولرئ چې تاسو په هر ډول غټه هنداره بیټرۍ چارجولی شئ خو چې کنټرولر ورسره وي. که هندارې په سیریز ډول جوړې کړئ نو دا به ستاسو څخه ګران کنټرولر غواړي، ځکه چې په دې ډول سره د هندارو وولټ لوړیږي. او که هندارې په پرلیل ډول جوړې کړئ نو بیا درڅخه لاین ډبل غواړي، ځکه چې په دې ډول سره بیا امپیر لوړیږي او لوړ امپیر په نری او نازک لاین کې نشي تللی
او د لاین د سوځول کېدو سبب کیږي. هیله ده د دې انځوریزې په کتلو سره د کنټرولرانو په ډولونو پوه سوي یاست او معلومات مو خوښ سوي وي. که چیرې تاسو د پارالل او سیریز په اړه معلومات غواړئ نو په کمنټ کې راته ولیکئ چې راتلونکي کې ورباندې یو انځوریزه جوړه کړو. د برېښنا په اړه د دغه ډول نور معلوماتو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب او فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. دا معلومات تاسو ته د پښتو برېښنا لخوا وړاندې سول. د پښتو او پښتنو سره د مرستې په خاطر یې د نورو ملګرو سره شریک کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د واتس اپ د دې شمیرې سره په اړیکه کې شئ.